الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارك سیرت من بیانو او په دغه سلسله کې منګه د حرب الفجار یا د جنگ فجار تفصیل بیان کړو په اخرنی بیان کې، او دغه شان حلف الفضول، معاهده فضول، او حلف المطیبین، معاهده د خلکو چې خوشبوئی لګولې وه. بیا د رسول صلی الله علیه وسلم ژوند مزدوری سکوله، کار او کسب سکو. په منځ کې بیا واقعه رااله دا چې د خدیجه رضی الله عنها په قافله کې رسول صلی الله علیه وسلم شام ته لاړ، او هغې چې کله د رسول صلی الله علیه وسلم د صدق او امانتګرۍ ته وکتل، نو رسول وسلم ته د واده پیغام ولېږه او بیا د هغوی واده وشو. هغه تفصیل موږ هلته بیان کړی چې څنګه بیا الله سبحانه وتعالی هغوی له بچي ورکړو او څنګه ژوند هغوی د یو بل سره تېر کړی و، او د خدیجه رضی الله عنها سیرت ته موږ مختصر اشاره کړې وه. نن به انشاءالله دا خبره بیانو چې قریشو د کعبې ترمیم وکړو، دا کعبه بیا جوړه کړه. په منځ کې به دا مسله راغله چې حجر اسود به څوک ږدي، دا خبره به انشاءالله بیانو. او دغه شان د رسول صلی الله علیه وسلم ژوند اجمالا د نبوت ملوېدو نه مخکې هغې ته به اشاره کوو، او که الله سبحانه وتعالی توفیق راکړو وخو، نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم غار حرا ته ولیتو او څه به یې کول هلته، او څنګه پسې جبریل علیه السلام راغی او الله سبحانه وتعالی دا رڼا دې دنیا ته راولېږله. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم د 15 کالو شو، نو قریشو اراده وکړه چې موږ د کعبې ترمیم وکړو، بیا یې جوړه کړو. د دې نه مخکې چې د کعبې د ترمیم او د آبادۍ د مسله بیان کړو، دا خبره یاد ساتئ چې کعبه هغه اولنی کور دی چې الله سبحانه وتعالی ایښودی د انسانانو لپاره. په قرآن کې الله سبحانه وتعالی دا خبره کړې ده: ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه. مکه کې چې کوم کور دی نو دا اولنی کور دی، مبارکن برکتونو والا دی، وهدن للعالمین هدایت دی. او په دغه ځای کې الله سبحانه وتعالی خلکو ته هدایت هم نصیب کوي. ډېر زمونږ خلک عمرو له راشي، حج له راشي، دلته پوه شي چې لکه دا هلته ملکونو کې چې د وابیان وایي او دا ورته وایي چې دا داسې دا خو ټول دلته دي. کعبه کې هم دوی دي او په مسجد نبوي کې هم دوی دي. الله ورته حق نصیب کړي، الله ورته هدایت نصیب کړي. هدى للعالمین، دې کې دا معنی ده نه پرته. الله سبحانه وتعالی د دې کور نسبت خپل طرف ته کړی. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي. پاک کئ زما کور د بوتانو نه، مشرکانو نه. نو د کور نسبت الله خپل طرف ته وکړو. دې ته ویل کېږي بیت الله، کعبة الله، د الله کور، د الله کعبه. او دا نسبت د شرف او د عزت لپاره دی چې خلکو ته پته ولګي چې دا معمولي کور نه دی. لکه د صالح علیه السلام اوښې ته ویل کېږي ناقة الله، د الله اوښه. داسې خو دا ټولې اوښې الله پیدا کړي، د جوماتونه ټول کورونه د الله دي، خو بیا د دې کعبې خاص نسبت دی الله ته. نو دغه شان دغه اوښ هم خاص وه، ځکه د هغې نسبت چا ته وشو؟ الله سبحانه وتعالی ته وشو. نو کعبه د مسلمانانو قبله او هغه آبادي ده چې تاسو وینئ، او هغه د حرم مکي په دې منځ کې واقع ده، او د ټولو مسلمانانو نظرونه په دغه طرف دي. 15 وخته مانځه کې موږ هغې ته مخ کوو. سحر ماښام خلک د هغې نه طوافونه کوي. د طواف ودرېږي نه مګر چې کله د مانځه ټیم شي بیا ودرېږي. ټول خلک هلته ولاړي او هغې ته یې مخ کړی او جړاګانې او
زارۍ کوي، الله په مخ کې عاجزي کوي، هلته منځونه کوي، هلته دعاګانې غواړي، هلته د قرآن تلاوتونه کوي. نو دا د مسلمانانو یو مقدس ځای دی، اوچت ځای دی. او سبحان هلته چې څوک ورشي نو دا زړی مطمئن شي. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم. الله يبقى ډېرې نښې دي، یوه نښه پکې دا ده مقام ابراهیم. بیا مخکې الله څه وایي؟ ومن دخله كان آمنا. او څوک چې هلته ورشي نو هغه په امن کې شي، مطمئن شي، په سکون شي. کله نه کله انسان باندې مصیبتونه ډېر شي، زړه تنګ شي، راځه عمره به وکړو، د الله د کور به وینو. هلته انسان ته یو ناشنا راحت او سکون ملوي. لکه ته به وایي چې د دنیا ټوله د حرم د دروازې سره تا پرېښوده، هلته د هغه هر څه پاتې شو. ته چې دننه رالې بس هغه هر څه به ځنه هېر شي. صرف دغه رب العالمین طرف ته به دې سوچ شي، د هغه د بندګۍ طرف ته، تعظیم طرف ته، دغې ته به دې سوچ شي. او ډېر بدبخته خلک به چې په دغه ځای کې ناست شي او دې خبرو ته یې سوچ نه وي، او بیا هم په خپله دنیا کې او په موبایلو کې او په قیسو کې او په ګپ شپ کې مصروف وي. بیا دې ته د کعبه ولې وایي؟ د فایدې لپاره دا خبره یې ساتي چې دې درې وجې بیانې شوي دي. بعض علما وایي چې سمیت کعبه لتربیعها، وایي دې ته کعبه په دې وجې کې چې دا څلورګوټې ده، او عرب هر هغه کور ته کعبه وایي چې هغه څلورګوټی وي، ځکه دې ته کعبه ویلی کي. یو وجه دا د کعبې د نوم. دویمه وجه دا ده وی لانفرادها من البناء، چې دې په خوشه کې آبادي نه وه، د ډېر وخته ورنه اوس د آبادیانې شروع شو. دا په دې منځ کې خوشه کې ټول غرونه وو. او بعض علما وایي چې لارتفاعها من الارض، کعبې ته کعبه په دې وجه کې چې دا د ځمکې نه اوچته ده. او ابن الاثیر په خپل کتاب النهایه کې وایي هر هغه شی چې اوچت شي نو هغې ته کعب ویلی کېږي. د خپو دا ګیټۍ چې دې ته هم کعبین ویلی کېږي، دا راوتې شي نو دې ته کعب ویلی کېږي. دې ته کعبه په دې وجه کې دا د ځمکې نه اوچته ده. دا درې وجې دي. بیا مختصر خبره به کوو د کعبې په باره کې چا جوړه کړې ده چا نه ده. غټ مقصد زمونږ دغه واقعه ده چې د قریش څنګه جوړه کړې ده. خو دا مسله بیانول لازم دي چې اول پیر چا جوړه کړې ده. په دې کې د علماو اختلاف دی، او مشهور اقوال په دې کې هغه درې دي. یو دا چې دا ملایکو جوړه کړې ده، اول پیر ملایکو د کعبه جوړه کړې، او دا قول د ابو جعفر الباقر رحمه الله دی. دویم قول دا دی چې د آدم علیه السلام جوړه کړې ده، او دا قول د امام عطا، سعید بن مسیب، او دا امام ابن الجوزی، ابن حجر او شیخ الشنقیطی رحمه الله، هغه به هم دې له ترجیح ورکوله، وایي دا قول مضبوط ښکاري. دریم قول دا دی او چې هغه مشهور دی خصوصا د عوامو کې چې د ابراهیم علیه السلام جوړه کړې ده، او دې قول له ترجیح امام ابن تیمیه، ابن قیم، ابن کثیر، او په اوسنیو علماو کې شیخ ابن عثیمین رحمه الله، هغو به دا خبره کوله چې دا مضبوطه ده. والله اعلم. زما چې خپل ځانې کوم ته زړه مطمئن کېږي هغه دا چې د آدم علیه السلام جوړه کړې ده. اول پیر آدم علیه السلام جوړه کړې ده، ابراهیم علیه السلام بیا تازه کړې ده، د بنیادونه یې راوچت کړي دي، یعنې بنیادونه خو آبادي وله راوچته کړه. او په هغې باندې ته انشاءالله شپږ یا اووه دلیلونه ښیم د الله سبحانه تعالی په توفیق سره. اولنی دلیل هغه دا دی وعهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی. الله وایي موږ ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام ته دا کار ولګو زما کور پاک کړئ د مشرکانو د شرک نه، د هغوی د پلیتۍ نه پاک کړئ. مطلب دا چې کور شتي ځکه خو ته وایي چې پاک کړئ که نه. دا یو دلیل شو. دویم دلیل دی واذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل. ابراهیم علیه السلام اوچتول آبادي نو ته شتي خو ده صرف اوچته کړې ده، دنګه کړې ده. دریم دلیل په دې باندې دا دی کله چې ابراهیم علیه السلام خپل بچي پرېښودو، هاجره او اسماعیل علیه السلام، نو بیا دا ووایي ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذي زرع عند بیتک المحرم.
یا الله ما خپل بچي پرېښودو په داسې وادۍ کې په داسې علاقه کې چې انسان پکې نشته شین بوټی پکې نشته عند بیتک المحرم ستا د کور په خوا کې اوس ابراهیم السلام ګوره لا کور جوړ کړی نه دی ځکه چې بیا به راځي او اسماعیل علیه السلام به لویېږي او بیا به یې جوړوي اوس یې پورې جوړ کړی نه عند بیتک المحرم دلیل دی باندې چې دا کور شتي دغه شان دا پکې یو دلیل دی چې دا کعبه خو د پیغمبرانو قبله وه نو څنګه د ابراهیم علیه السلام مخکې نه وه ځکه مخکې پیغمبران تیر شوي چې دا و قبله ده د پیغمبرانو قبله نه خو دا وکړ بل دلیل به دا واله کله چې ابراهیم علیه السلام د خپل بچي پرېښودو او روان شو نو حدیث کې دا راځي د عبدالله بن عباس رضی الله عنه مشهور حدیث ته په صحیح بخاري کې دی وی فتبعته ام اسماعیل د اسماعیل مور پسې ورله ابراهیم علیه السلام ته روان شو نو د اسماعیل علیه السلام مور هاجره بیبي پسې ورله فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء إبراهيم چرته ځي په دې ځای کې موږ پرېږدي نه پکې انسان شته نه پکې بل څه شی شته فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها بار بار دا خبره کول ابراهیم علیه السلام ورته نه کتل زړه په خرابېدو چې ښځه سړی دې ځای کې پرېږدي بچی پرېږدي هلته الله حکم دی فقالت له الله الذي أمرك بهذا الله تقول ويليك ندي جواب وكوي نعم الله ويلي نغوت إذن لا يضيعوننا الله بيامنا زي كبيرة تزاه ويجي ثم رجعت دوا قشوة فانطلق إبراهيم عليه السلام روانه حتى إذا كان عند الثانية حيث لا يرونه ترديج ردوين غايب شو دوين ريدو ده هاجرين أو ده إسماعيل عليه السلام استقبل بوجهه البيت نو دې کور ته مخه کړه کعبې ته مخه کړه ثم دعا بهؤلاء الكلمات او بيد دعاء وغوښته او لاسونه وسره اوچت کړي رب اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ودې حدیث کې دا دی چې ثم استقبل البيت به کعبې ته مخ کو نه چشتینه نو مخه ستکو دلیل به دې باندې چشتي بل دلیل به اوره دا بخرنه دلیل وګرځو اگر کې درای په دینه نورم زیات خو چې زړه په مطمئن شي بعض ملګری نیو خبر ووري نبي کشمکش کې هجره سقي سره نو خبره دلایل علماء په منځ کې چې اختلاف راځي د دلیل په بنا باندې راځي بل دلیل بدا ول اخرنه چې الله په ملائکه کې یو ملک راولګو په هاجری پسې او په اسماعیل علیه السلام پسې او دا وته وی چې دلته به یو کوري دلته یو کور دی الله جوړی وستا خاون او ستا زوی حدیث کې راځي متخ عبد الله ابن عباس حدیث ته رسول صلی الله علیه وسلم وی چې کله د زمزم د اوبه راووتې فشربت وارضعت ولدها نو حجری په خپل موس کړي او د خپل بچی له تیم ورک فقال لها الملك نو په ملائکه کې چې کوم ملک راغلی هغه ته لا تخافوا الضيع ما یریږي تاسو فانها هنا بيت الله دلته ګور الله کور دی يبني هذا الغلام وابوه او جوړي بسوک دا ماشوم او د پلار انها هنا بيت الله دلته بد الله کوري دلته الله کورشتي چې کورشتي خو دوی صرف جوړي دوی صرف تازه کوي دلیل په دې چې بنیادونه شتي د دې دراسه والله اعلم زما زړه دې مطمئن کیږي چې اول پیر د کعبه آدم علیه السلام جوړ کړی او بیا ابراهیم علیه السلام دا تازه کړی او آبادی ولو چته کړی خدای مسله ګره دې اختلافي مسله نه ده چې سړی یو بل پورې ون خلی او تا دا یو ما دا یو دا څنګه ته چې ابراهیم علیه السلام جوړ کړی او څنګه ته چې د ملائکه جوړ کړی نه بس مسلې دي چې هغه د دې حقدار نه چې سړی بګي دومره اختلافات دی یو بل سره کوي یو بل سره پزړه کې بغوس ساتي راغی دلاسه نه یو عالم خبرو کې زړه هغه ته مطمئنی وې کړه دلیل بین کو ګسته زړه مطمئن کیږي خره مطمئن نشو نو بیا بدر دی ویل نه پکار نه داخل کو سره دښمنی پکار د جسوب دا خبره کوي یو مسله د عقیدی بنیادی اصولی مسله هغه ای کې اختلافات نه جوړي یو سره سوچ دربارونو ته جایز دلته سجدي لګول جایز ته نه معمولی اختلاف ته پزله کې وته سم ساته دا معمولی نه دا ټول دین دی او یو دا مسله ده چې کعبه چا جوړه کړی دا ول
نو د علماو پکې اقوال دي او هر عالم سره خپل دلیل دی. نو په دې کې داسې اختلافات جوړول نه پکار چې سړی یو بل ته زړه بد کړي. خبر موږ دا کوله چې کله رسول صلی الله علیه وسلم 15 کاله عمر ته ورسېدو، قریش اراده وکړه چې د کعبې ترمیم کوو او بیا جوړو. د هغې وجه دا و چې دا کعبه د دې دیوالونه چیت چیت وو، یعنې انسان به ورته رسېدی شو، دننه به ورته کتی شو. د دې دیوالونه چیت وو، دغه اسماعیل علیه السلام د وخت نه، او په دې باندې له پاسه چت نه و. چت کله چې ابراهیم علیه السلام د کعبه جوړه کړه، په دې کې دننه یو ځای پرېښودو، یو کوی ورته کې که څوک دې ته څه هدیه کوي نو هغه به دغې ته ګزارلی کېږي. نو په دغه وخت کې څه غله رالو او کعبې ته دننه ورننوتو، دغه ځینې غلا وکړه. نو یو خو دا وجه شوه چې کعبې دیوالونه چیت دي، چت پې نشتي، او دې غلو ته غلا هم وکړه. دویمه وجه دا ده چې داسې سیلابونه هم راغلي وو چې د هغې د لاسه نږدې و چې د کعبې د دیوالونه راولېدلی وی. نو قریش په دې خبره باندې کېناستو او مشوره یې وکړه چې دا کعبه جوړوو، او اهمه خبره پکې دا ده وی چې دا چت پې جوړ شي. خو هلته بیا مسله دا راغله چې دا به جوړو څنګه، یعنې یریدو د دې د ورانولو نه. خیر چې کله مشوره وشوه چې نه به دا موږ داسې خو نه ورانو چې بې ادبي کوو د دې کور، موږ خو دا کور بیا جوړو. په دغه ورځو کې کوم دریاب چې په جده کې دی، دغه ځای کې یو کشتۍ وه د رومیانو د تاجرانو، او د هغوی نه هلته پاتې شوې وه، او د دریاب دا کشتۍ دغه ځینې ته رارسولې وه، هغه د دوی په لاس ورغلې وه. نو د یو بل سره دا خبره وکړه چې ګوره دغه موږ سره شتي، لرګی شتي، دغه شان کاریګر موږ سره شتي، نو بیا صبر داسې شي. نو زه چې توکل کوو، خو په دې کې دننه یو مار به اوسېدو، او دا مار به د دغه کوی نه راوتو او په دې دیوال به ګرځېدو. او د دې دا مطلب و چې لکه دا مار داسې دی چې لکه دا د الله له طرف نه ګرځي، که څوک لاس وروړي دی به یې خوري. څنګه چې دوی ورنږدې شو، دا مار په دیوال باندې راوختو، ګرځېدو چپ چاپېره، ویېرېدو. نو سیرت کې راځي چې بعث الله الیها طائرا فاختطفها، الله څه مارغان راولېږل او دا مار یې د ځان سره ویوړو. د دې سره قریش ښه مطمئن شو چې زموږ دا کار چې دی دا څه دی، دا ښه صحیح کار دی. اراده یې وکړه. ابو وهب ابن عمرو ابن عاید ابن عبد ابن عمران ابن مخزوم هغه پاسېدو. اولنی کس ورغی چې څنګه د ابو وهب ورغی او د کعبې نه یو کاڼی راواغېستو، یو ګټه یې ترې وویسته، نو دا ګټه د ده د لاس نه ولیده، او دی داسې لکه څوک چې را دکي کړي واپس یې راګوزاره کړي. نو زداري کې اعلان وکړي چې ګوره قریش والو که هر څه کوو، خو په دې کور کې به حرام مال نه لګوو. د زنا پیسې چې هغه په زنا ګټلی شوي، د سود پیسې، او دغه شان د ظلم پیسې چې به ظلمن چا نه اخیستی شي، دا په دې کې نه لګوو. په دې باندې اتفاق وشو. سبحان الله، څومره احترام یې کوو، څومره احترام و د هغوی په زړونو کې د کعبې دپاره. ګورو حرام مال به په دې نه لګوو، څومره چې حلال مال د هغه را جمع کړي، د میدان ته راواچوي، بیا به ورسره ګورو. دومره تعظیم د هغوی په زړونو کې د الله سبحانه وتعالی د کور، چې ډېر مسلمانان، برای نام مسلمانان، د هغوی په زړونو کې د تعظیم نشته الله د کور دپاره. ټول کلی به څوک وایي زه پښتن یم، او څوک وایي زه تاجر یم، او څوک کته او څوک بره، برید به تاوی را تاوی. په دې ټول غټ کلي کې به چې د جومات دوی به بد حال باندې، څوک دومره نه چې د جومات خیال وساتي، او څوک دومره نه چې د جومات کومه خرچه چې کېږي چې دا واخلي په خپله ذمه باندې، نه د هغې دپاره به، او دا غټ د شرم مقام دی، د هغې دپاره بیا څادرې چولې را چولې په خطبه کې او په دغه کې، او بیا چې دغه ځینې راوځي برید داسې ته وکړي، مونږ پلار نیکه د طرف نه مونږ مسلمانان یو، پخوانه مونږ داسې را روان یو، او زمونږ دغه اسلام دی، وایي زمونږ دغه صحیح دغه اسلام دی.
دغه اسلام داسې برید توا راتوا او دومره څوک نشي کولی چې د الله د کور خیال وساتي. دا وګوره دې مشرکینو ته دومره دوی په زړه کې دغه وي. ګوره هر څه چې کوو خو د کور جوړولو کې به حرام مال نه لګو. په دې باندې اتفاق وشو چې په دې باندې اتفاق وشو مال لا جمع شو، بس اوس ورځي که نه چې شروع کړو چې دا بادي ورانه کړو. اوس بیا مسله راځي دا به څنګه ورانو؟ یعنې دومره د دوی په زړونو کې دا یو تعظیم دی که نه. وران کار نه کوي خو بیا هم یېرېږي وي د الله کور دی څنګه یې وران کړو. او دا مشرکان دي. ګوره دا خلک دي چې د الله سره په عبادت کې نور معبودان شریک کړي. نو په دې کې الولید بن المغیره پاسید. الولید بن المغیره دا د خالد بن الولید رضی الله عنه پلار دی. دا مشر سړی و په قریش کې او ښه د خبره اورېدی کېده. د وی انا ابدؤکم فی حتمه، زه پاسمه، زه به پې شروع کوم. نو بس ځان سره سامان وامان راواغوست، ورغی چې دا اولنی ګزار وله ورکړي نو دی په مخه بار بار به وي اللهم انا لا نريد الا الخیر. الله ګوره موږ اراده د خیر کړې ده بل څه نه کوو. ورې دا به وي نو چې څنګه وله ګزار ورکو او یو خښته دوی ته لرې کړو، واپس راغی ویس هم نشتي. نو قریش والا وی نه نه صبر، د پوره شپه به انتظار کوو کېدای شي د شپې دلسې چل وشي. اوس دې ټیم کې خو څه ونه شو، کېدای شي وروسته الله به د باندې الله به ګرفت کې راشي. نو دا شپه به صبر کوو. که سحر له دی روغ و ولید بن مغیره نه بس بیا زموږ دا کار صحیح دی. او که سحر له دی روغ نه و نو موږ به بیا دغه ځای واپس برابر کړو کوم ځای چې ده نړولی دی. چې کله سحر شو ولید بن مغیره راغی، سړی بلکل برابر و. نو هغه وایي چې الحمدلله الله زموږ دا کار خوښ شوی دی، ځکه یې دته څه ونه وي. دومره په الله باندې ګوره یقین هم دی چې الله دې خپل کردي سي حفاظت کوي. چې دی روغ دی نو مطلب چې زموږ دا کار صحیح دی، او که دی روغ نه وي دا کار زموږ غلط و. نو بس بیا یې اراده وکړه، ټولو پې شروع وکړه. او په دغه ټیم کې دا کار وکړو چې دا کعبه تقسیم کړه، تقسیم یې کړه او هرې قبیلې له یو یو طرف ورکو چې دا ستاسو شو دا ستاسو شو، چې په دې باندې به څوک ورانېږي نه. سبحان الله. اوس دوی په دې خبره باندې ورانېږي چې ولې یوازې کعبه تاسو جوړوئ. همونږ کې چې څوک وایي چې زه به لکه جومات کې دا کار کوم، زه به دا کار کوم، بل ته خوشحاله ښه ده چې موږ ته ویدمه یو. او دوی په دې خبره باندې ورانېږي چې ولې دا یو قبیله لګیا د الله په دې کور کې کار کوي، موږ ولې څه دپاره ولې بله عزت موږ ته نه میلاویږي شي. نو د هغې د لاسه د کعبې د دیوالونه دی تقسیم کړو. او د هغې دپاره یو کس راوستو رومي و، د رومو، او د هغه نوم و باقوم. او دا ډېر ماهره کس و په دې خښتو لګولو کې او آبادۍ جوړولو کې. نو دله یې کرایي مقرر کړه او دته یې ویل ته به دا آبادي کې، او دوی بوله کاڼي راوړو او دغه زاړه کاڼي به یې ویستو. دغه کار د دوی روانو. بیا پکې مسله راله د حجر اسود، چې اوس حجر اسود لګول غواړي. ټول آبادي پوره شو، اوس حجر اسود لګول غواړي. نو په دې کې به څه کوو؟ نو تقریبا 4 شپې یا 5 شپې دوی په دې باندې ورانو او په دې باندې اتفاق نه راتو. هر قبیلې دا وی چې موږ به حجر اسود لګو. سبحان الله. سیرت کې راځي چې تر دې دوی جنگونو ته تیار شو، په یو بل پسې تورې راواغستې. نو په دوی کې چې کوم خاندان و بنو عبدالدار، بنو عبدالدار پیژنې چې داسې تذکره شوې ده، د کعبې خدمت او په جنگ کې جنډه او د حاجیانو خدمت ده د دوی سره، او د دوی د لاسه هغه حلف المطیبین شی. بنو عبدالدار والا دې سره وکړو چې یو لوښی راوړو او په هغې کې ټوله وینه پرته وه، ټوله وینه وه. او د دوی سره بل خاندان بنو عدي. نو دوی په دې وینه کې لاسونه دننه کړو او دا لوز یې وکړو. وی تعاقدوا علی الموت، په دې باندې لوز وکړو چې د مرګ پورې چې زموږ بدن کې آخري سای جنګېږو به دا خلکو سره کم چې دا غواړي چې حجر اسود د هغو ولګوي او موږ دې نه لګوو. زموږ د قبیلې ماشومانان چې څو پورې مړه شوي نه موږ به لګیا یو، بلکل به پکې ځان ختموو. خو دا حجر اسود زموږ نه علاوه بل څوک نشي لګولی.
او خبره ډېر مخې ته راغله چې لوز پکې وشو، عهد وشو، عقد وشو په مرګ باندې. نو بیا 15 ورځې 6 ورځې دا مشران به کېناستو پاسېدو. اخر کې اتفاق په دې باندې وشو، یو کسو ابو امیه ابن المغیره المخزومي، هغه ته د لګیو دیو بل سره خبرې کول، وګوره زه ته وړه خبرو کوم جنگ ختم کی په دې دروازې چې څوک راننوځي کاغه هر څوک اوله اجر سودیک دی، په دې باندې اتفاق کوي او په دې باندې اتفاق وکړو. دې خبر ډېر مخې ته تلو، دا جنگ شروع شوی نو په دې کې ټول قریش ختمېدو. بس یو په دې باندې زموږ اتفاق د ابو امیه ته چې ستاسو خبره صحیح ده چې څوک په دې دروازه راننوته نه دا به الله غوره کړی د دې ځای لپاره. بس په دې انتظار باندې چې وی کتنو رسول الله صلی الله علیه وسلم را روان دی په دغه دروازه باندې، او د الله سبحانه وتعالی کارونه ته ګوري. او په دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر چې دی هغه 15 کاله. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په دغه طرف باندې راننوته نو دوی आवाज شروع کړي په تیز تیز، هاذا الامین، او دغه امانتګر سړی موږ پیژنو، هغه رښتینه رضینا، په دې باندې موږ ټول راځو. ځکه چې دا یو حق ورس انسان دی، دروغ نه وي، دوکې نه ورکوي، په دې باندې موږ ټول راځو. رالو پر رسول الله پسې هغه ته وی خبره دي چې سبحان الله صبر او حکیم انسان دی. رسول الله په هغه وخت کې چې نبوت وته نه ملو شي وی دي شکارو کې او صادر وغوړول او دا کانه به کې د حجر اسود، او هر قبيله مشر دی راشي او په دې کې د شرکت وګړه صادر دی راوچت کی. نو دا دي شو چې لکه تاسو په شریک د کانه راوچت کړي به ما راکې زمي ولو په دې باندې وړي خوشاله شو. دا خو ناشنا فیصله ده وکړه، سوره خولي فیصله صادر کې کانه کې دی مشران راوچت کی. نو دا دي شو لکه د قبيله چې راجر اسود راوچت کړي دي پوری هغه باندې او خوشاله شو چې کله د غاجر اسود دې زیته ورسېدو. رسول صلی الله علیه وسلم د غاجر اسود راوچت کو په دغه ځای کې خو ټول خوشاله شو او د الله شکرونه ادا کړو چې د الله سبحانه تعالی کور ترمیم وشو او د دې غټ اختلاف نه الله سبحانه تعالی موږ بچ کو. په دې منځ کې چې په دوی باندې د پیسې کمی شي وي، البته دوی حلال مال برا جمع کول، او تاسو اندازه لګولای شي چې دا معاشره څومره د حرامونو ډکه وه چې دومره مالدارو خلکو سره به کې صرف دغه مالو حلال چې باغې باندې دومره کعبه جوړ شو لکه څومره چې وس ده. نو به دا چې دې سره به څه کوو؟ نو دې شي کار وکړئ چې د کوم طرف پاتې کېږي د دې نه یو نه خطا وکړئ. خلکو ته په دې کې چې دام د کعبې صدق موږ سره پیسې نشو اوس به څه ورغو. دومره دوی سره احساس ته چې الله ګوره پلیت مال نه قبلای او زمونږ بلګي سود او حرامي پیسې او باغې باندې بجې موږ پیدا کار کوو، موږ پیدا کار کوو، او دوی سره د احساس چې الله پلیت مال نه قبلای. نو دغه علاقې ته بهر پرې خو د چاغې ته نن سبا ویل کېږي حجر اسماعیل او یو ته ویل کېږي حطیم او حجر. د دې نه دغه وړي کوم کې دیوال چاپېره به خوا کې تقریبا ما د ښکاري چې د دې فاصله به د کعبې نه د دیواله پورې شپږ څنګلې دا ځای دوی پرې ښودو. او اوس هم دغه ځای خلک ورته دننه ورننوتی شي او دا چې دی نه په دې کې لمونځ کول دي شي لکه په کعبه کې چې دننه لمونځ وکړو. او د دې لپاره به خلک نه پرېږدي اگر که صحیح خبره ده چې فرض لمونځ په دې کې کېږي د دلایلو په رڼا کې، خو بیا بس خلک چې فرض مانځي کې ته ولې خلک نه پرېږدي؟ نو که ته پرېښودو نو ته به پرېږدي بل سړی چې تا نه مخکې شي. زمونږ د عجم نه عجم دا اوس هم پهلواني د سره کوي په دغه ځای کې. عرب لا بیا هم ګزاره کوي لږه لږ چې د سړی ووایي لږ صبر کوه، لږ ګزاره وکړه، ودرېږه ښځې. او زمونږ دا نه دي ما لیدلي که زمونږ تجربه ده. دغه ځایونو کې د حج په موقع باندې عمرې په موقع باندې توجیه او ارشاد چې خلکو ته یو مسله خو بله خو په دې کې زما تجربه ده. نو زمونږ د خلک عجم چې کوم د ژبه عربي نه د دوی صبر ډېر ګران دی. یو راووتو د حجر اسود د اخوانه سپین ږیری سړی او په دې تندي نه داسې وینه راماته چې یوه سترګې ور ډکه کړې وه دې وینې. او چې چې راغی نه ما ورته ویل حاجي صاحب څه چل دې کوو؟ حجر اسود مې ښکل کوئ. ما زبردست کار دی وکړو چې ستا دا حل نه چې څو مسلمانان به دې ځان سره تنګ کړي او دغې نه اندازه لګي. تا به څو مسلمانان ګوره دیکه کړي، څومره زنانه به تا دیکه کړي، څومره بوډاګان به ستا د لاسه تنګ شوي، خو کار دې وکړو توره دې ووایه. دغه وینې د مې راماتې دي په دغه ټینګ کې به داسې خوشو او عاجزي کړي.
خو یو پهلواني د کشتي له وشو درشان که مسجد نبوي ته راشي هلته به عجایبات ویني د خلک داسې دغه چې ور کولاو شي که نه دا خلک چې په یو بل باندې پاسه خي لکه صبر وکړه دا د رسول صلی جمعات ته احترام یې کوه په ادب سره هر سړي ته موقع ملوي نه پرېږدي په دې ټیم کې پکې موقع نشته نو دې ته داسې فرض مانځه ده پکې دنه څوک نه پرېږدي او دا ښکلې طریقه ده که دې اجازت ورکړه شو بیا دا ځای خالي کېږي نه هلته که څوک ورشي او 2 رکعاته وکړي نو لکه ده چې په کعبه کې دننه 2 رکعاته وکړو او دوی چې دی دا کعبه کې چې کومه دروازه ولګوله نو د دروازې اوچته ولګوله او دا د دې لپاره اوچته ولګوله چې دې ته به هغه څوک داخلیږي چې موږ یې غواړو هر سړی به دې ته نشي ننوتی دا دروازې چې اوس څنګه ده همدومره دقه شانته اوچته کړې ده کته وه دا دروازه به کې دوی اوچته کړې ده او دغه شان چې دی نه کله چې د دې دا دیوالونه تقریبا 15 سنګلي ووایه چې کله هغې ته ورسېدو نو دوی دا پوره ده او په هغې کې دننه چې دی نه 6 ستنې ودرولې د قریش وره 6 ستنې پکې ودرولې او له پاسه یې پې چت واچو نو دغه شان چې دی کعبه مربع شکل شو 4 ګوټې اوس د دې کعبې دنګوالی چې دی 15 میټره او کم دیوال چې دا جراسوت دی هغې ته مخامخ دیوال دا 10 میټره دی او کم دیوال کې چې دروازه ده او دا بل ورته مخامخ دیوال دی دا تقریبا 12 میټره دی او د دې کعبې نه که تاسو خیال کړئ چپ چاپېره بهر هم د سیسه شتي خیال هم کړی که نه راوتې ده بهر ته چې د هغې دنګوالی 50 سینټي میټره دی او د هغې پلنوالی 10 سینټي میټره یعنې 10 سینټي میټر د دې کعبې د دې دیوال نه را دې خوا او بیا د ځمکې نه 50 سینټي میټر اوچت دی او ښکلي روخان پې اوس لګېدلي دې ته ویلی کېږي په عربۍ کې شادروان او دا شادروان چې دا هم د دې کعبې حصه ده ګورئ خو دا قریش بهر داسې پرېښودې ده نو د خوا و شا کې چې دا او دا به ډېرو ملګرو ته اول پرې پته لګي چې د خوا و شا چې ورته کوم شادروان دی کومه دړه ورته د خوا ته چې هغه 50 سینټي میټره دنګه ده او 10 سینټي میټره پلنه ده دا هم ګوره د کعبې حصه ده او دغه شان چې قریش کله کعبه جوړه کړه نو په دې کې هغوی دا میزاب هم ولګو دا ناوګۍ پکې ولګوله دا پکې هغو لګولې وه خو بیا د وخت سره دا بدلېدله خصوصا چې کله به د باچایان رالو مسلمانان باچایان پخواني نو هر یو به یو نوي ناوګۍ راوړه او هغه به هدیه کوله چې دا د کعبې دپاره شوه قیمتي پکې لګېدلې وي دا اوس هم کومه دا هم د سرو زرو ده بیا دې کې دا خبره کول چې باران وورېږي او دې نه چې کومې اوبه را بهېږي دې لاندې ودرېدې نه ګناهونه به دې ماف شي زموږ د خلکو دا شارټ کټ لارې ډېرې خوښې دي شارټ کټ لارې جنت ته د تلو او شارټ کټ لارې د ګناه د بخلو باران وریږي نه وږی لاندې ودرېږي ګناهونه وبخلی شو مزید یې ګرځه کفن وینځه زمزم په اوبو باندې ګناهونه څه شو وبخلی شو زه ګرځه داسې د ځان نه جوړې شوي خبرې ټولې دغه شان چې دی د کعبې ترمیم وشو د کعبه چې دغه تیاره شوه او د کعبه دقه شان وه د هغه وخته پورې د عبدالله بن زبیر رضی الله عنهما د هغه په زمانه کې کوم وخت چې یزید بن معاویه مشر و په شام کې او عبدالله بن زبیر دغه خلاف و نو عبدالله بن زبیر رضی الله عنهما د رسول صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي و چې د کعبه ابراهیم علیه السلام څنګه جوړه کړې وه هغې په ذهن کې وه نو دی ورانه کړه او بیا یې داسې آبادي جوړه کړه چې بالکل پوره لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام جوړه کړې وه خو چې کله د ده او د یزید او د هغه د کسانو په منځ کې جنګ ونښتو او هغوی حمله وکړه په ده باندې نو په هغې کې دا کعبه هم لګېدلې وه او بیا پکې عبدالله بن زبیر رضی الله عنهما شهید شو چې کله هغه شهید شو نو بیا عبدالملک ابن مروان په وخت کې کم خلیفه چې هغه امر وکړو چې دا کعبه خپل زوړ شکل ته بیا راولي په کم شکل باندې چا جوړه کړې ده قریش جوړه کړې ده د تاریخ مختصر یاد ساتئ یعنی اصل چې کم آبادي اوس د قریش په وخت کې ده کم آبادي ده قریش هغه تازه کړه پیسې ورسره کمې شوې دا ځای د خالي بهر پاتې شو او د هغه وخت نه د عبدالله بن زبیر
رضی الله عنهما او د یزید په منځ کې چې کوم اختلافات او تقریبا د 60 هجری و دا کال چې د شپږم کالو د هجری نه د هغه وخت پورې دغه شان و او بیا چې عبد الله ابن زبیر ورانه کړه او هغه زړی آبادی ته وړول زړی نقشې ته کوم نقشه باندې چې چا جوړ کړی ده ابراهيم عليه السلام بیا ورسته چې کله عبد الله ابن زبیر نو شهید شو نو عبد الملک ابن مروان د کعبه واپس هغه شکل تر واړوله په کوم شکل باندې چا جوړ کړی و قریش جوړ کړی و او دا هغه وخت د اوسه پوری دغه شان ده که سوال پزره کې دا راشي چې اوس ولې هغه زړی نقشې ته نه اړي کوم چې ابراهيم عليه السلام جوړ کړی و نو دغه شان خبره هارون الرشید خلیفہ او دغه پلار په امام مالک په ستري او دا خبره وته کړی و امام سیبستا څخه خیال چې کعبه مونږ ورانه کو او هغه زړی نقشې ته واړو په کوم باندې چې ابراهيم عليه السلام جوړ کړی و نو امام مالک رحم الله تعالی ناشنا خبرو کوي یا امیر المؤمنین وې د کعبه نه لوب م جوړو د بچایانو لپاره نن ته حدیث کړه سوال او بل بچاره شغه به دې زړی نقشې ته راوړي بل زوبل شغه بیا غزړی ته واړي نو بس پرې د بدغه باندې دا هغه وخت نه چې پاتې شوی د اوسه پورې دا د اخرنی زمانی پورې به حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم په صحیحینو کې صحیح بخاری صحیح مسلم کې ابو هريره روایت ته رسول سمو چې د حبشینا یو تور کس راځي چې دغه نری نری پندې او هغه د کعبه ورانه نه د قیامت به نه خله دا وخت پورې د کعبه د په دغه خپل شکل باندې ده خدای ته فائدې لپاره ذکر کوم چې دغه نه بعد بیا د دې آبادی په دویم پیر شوی ده هغه په هغه وخت کې چې د هجری تقریبا صد پاس زر کال تیر شیو سلوخ کال د پاس زر کال تیر شیو د هجری یعنی د نن تقریبا شو کړه سلور سو او تقریبا سلور سو کال مخ کې یو دغه غلو سیلاب او غدي حرم ته دنه تلو او دومره ضرور سیلاب چې هغه د کعبه دی نیم دیوالونو ته رسیدل او نږدې و چې د دیوالونو ته ولګولې وي بلکې بعض کتابونو کې ذکر کیږي چې کم چې شامی جدار دی د شام طرف ته چې کم دیوال له درولېدل په دغه سیلاب کې نو به دغه وخت چې کم مشرو السلطان مراد خان په وخت کې چې کم مشرو هغه بیا امر وکړ د په دویم پیر باندې بیا جوړ کړ او په دې کې دنه روخام ولګول دنه دیوالونه او دنه زمکه د روخامونه جوړ کړ او څه تقریبا سره پاسه شپږ میاشتې غوي په دې کې کار کړو او د بیا جوړ کړ واپس داغه نه چې بیا په حرم کې کوم توسعه کړې ده او د کعبه خدمت کړي ناغه آل سعود دي سعود خاندان کوم چې بچاین دي د ملک الله سبحانه وتعالى ولدي اجر ورکي ملک خالد رحمه الله هغه په دې کې کار کړو حسین سکاری به کړو او د شنبه ملک فات رحمه الله هغه ډیر کار کړو بیا ملک عبد الله رحمه الله شاه عبد الله هغه بیا په دې کې ډیر غټ کار کړو او چې کوم توسعات سویني په حرم مکی کې روانه ټول دغه په امر باندې شروع شي او اوس په کوم کار روان دي او خدمت ور دوی کې الله سبحانه وتعالى ولر دې بدله په دنیا او په آخرت کې ورکړي چې هغه د دین د دشمنانو نم نه د پټه انده خبره دین د دشمنانو نم نه پټه چې دوی چې د کعبه څنګه خدمت کوي او د حرمینو څنګه خدمت کوي د سیبل څوک نشي کولای پای کې هر قسمه سہولیت ته ملوي هر قسمه سہولیت انسان ته حیران شي یعنی د مخکې ورځو کې یو پروګرام راويسته په موبایل کې ډاونلوډ کیږي او هغه د پروګرام چې حرم ته کله ورشي او دغه پروګرام د سٹارټ او د جمعې خطبه کیږي نو ته ودادي سي ګوري چې ستا کومه جبه ده مثلا کې پښتو ته وې او په پښتو پوي د پښتو ټکی به وې چې دا دی وو هم دغه خطبه د کوم چې ویل کیږي ته په پښتو کې ویل کیږي او د نوې طریقې او باسي د خدمت ته پاره الله سبحانه وتعالى ولدي اجر په دنیا او په آخرت کې ورکړي بیا دلته یو مسله د فائدې لپاره ذکر کوه هغه ده چې د کعبه باندې مخکې له پاسه د غلاف نه د غلاف په دې باندې نو اولنې کس چې دې ته غلاف اچولې هغه د یمن بادشاہ اسعد الحميري تبع هغه اولنې کس چې په دې باندې د صادره اچولو اگر که په دې کې اختلاف ته بعض علما وایي چې اسماعیل علیه السلام چې دنو په دې باندې د غلاف اچولې بعض علما عدنان ابن اد او بعض وایي چې تبع الحميري دغه بادشاہ د یمن ده
او صحیح خبره والله اعلم هغه دا چې دغه یمن د باچا چې کوم باچا د یمن ده همدو ته اول پیر چې د غلاف اچولی دی هغه دیسې چې دی راغلی و د مکې ته او په هغه ورځو کې دلته جرهم قبیله اوسېده. جرهم قبیلې څه تاریخ ته معلوم دی؟ هاجره هلته وه، اسماعیل ورسره و علیه السلام، او دوی هم هلته دیره شو او د اوبو دپاره راغلي چې دلته اوبه دي، نو بس بیا هلته دیره شو، ښه پاخه دیره شو هلته بیا. نو د جرهم د قبیله دغه ذکر دا باچا چې کله د یمن نه راغی او ویلو دي چې دا خلک د دې کعبې ډېر تعظیم کوي او د دغه شان ده په دې لپاسه څه کپړه نشتي، غلاف پې نشتي، نو امر یې وکړو دې دپاره یو کپړه یو غلاف دې دپاره جوړ کړي. او باقي چې دا کومه خبره ده چې اسماعیل علیه السلام چې دی او ابراهیم علیه السلام په دې باندې کپړه اچولې دا کمزوري ده. کمزوري په دې ده چې یو خو د هغوی چې کوم آبادي کړې وه کمزوري آبادي وه، دروازې پکې پرېښودې وه، صرف یو سوری و، دومره د هغوی سره څه نه و چې دې کې دروازه لګولی وې. ابراهیم علیه السلام چې کومه کعبه جوړه کړې ده پای کې دروازې صرف شکل و بس، دروازه پکې ونه. نو چې د هغوی سره دومره کمی دی نو دومره ټوکې د کوم ځای نه راوړو چې هغې به پوره کعبه باندې له پاسه واچو، ښه چت پې له پاسه نشتي، نو چت پې نشتي ټک ټوکې وله د کوم ځای نه راوړي، د هغو طاقت نه و. نو صحیح خبره دا ده چې د یمن دغه باچا چې دی ده په دې باندې دا کپړه اچولې ده. بیا به خلکو سیچل کو دې له به نوي نوي کپړې راوړي، غلافونه به یې راوړو، نوي نوي کپړې او غلافونه دا به هدیه کول دی ته چې دا زمونږ د طرف نه شوه. نو سیچل به یې کو دا زوړ غلاف په دې چا نه لرې کو، یېرېدو به دا نوی به له پاسه اچو او داسې دا ټول جمع کېدو سم یو دغه جوړ شوی. نو بیا چې کله دا مشرتیا قصی ابن کلاب د رسول صلی الله علیه وسلم څلورم نیکه تقریبا راځي چې کله هغوی ته دا مشرتیا حواله شوه نو هغوی ته دا هر څه لرې کړو او د هغې دپاره یو بل غلاف جوړ کړو. د هغه وخت نه د غلافونو د سلسله را روانه ده. حاصلو د دې خبرو چې دا کعبه څنګه جوړه شوې ده د اول نه، او بیا قریش د دې څنګه ترمیم کړی دی، او بیا د هغې نه بعد د دې ترمیم څنګه شوی دی، او دې ته اول پیر چا دا غلاف اچولی دی. په دې ورسېدی که نه؟ او دا بعض معلومات مختصر معلومات په ذهن کې کښیني، خو مسله دی چې یا خو یو عالم بیان کړي نه د خپلو عوامو ته، او یا که عالم بیانې د دې بعضو ته شوق نه کوشش کړی دا اورېدو. نو دا آسان معلومات اوس تا سره د کعبې په باره کې راغلي چې سوال ته نه هر څوک تپوس کوي نو ته صفا او زړور به یې، نو دا خبره به کوي چې ما ته زما د خپل رب د کور تاریخ چې دغه معلوم دی کې دا شي داسې شي. الله سبحانه وتعالی موږ په خپل دین باندې پوه کړي. د دې نه مخکې چې دا خبره شروع کړو چې رسول صلی الله علیه وسلم غار حرا ته ولیدو، رسول صلی الله علیه وسلم د نبوت نه مخکې الله سبحانه وتعالی د هر غلط کار نه ساتلی و، او په دې کې اشاره د دې طرف ته چې دا سړی د مستقبل یو غټ انسان دی، نو ځکه به الله سبحانه وتعالی د هغې حفاظت کوو. د رسول صلی الله علیه وسلم ناشنا سوچ و، هغه د قوم سره نه لګېدو، هغه سوچ د قوم سره نه لګېدو، نه د قوم سوچونه او د رسول صلی الله علیه وسلم سوچ د یو شان و. رسول صلی الله علیه وسلم په خپل فطرت باندې و، الله سبحانه وتعالی ورله ناشنا اخلاق ورکړي و، د یو سره به یې منډه واله، بل سره به یې منډه واله. او په دې کې اکثر چې د کومې قصې د قصه ګو مولیان کوي نو دا څه دي؟ دا دروغ دي، او دا بعض مقررینو دا کاري عوام جړول. والله العظیم د عوام جړول دومره آسان کار دی، دومره آسان کار، 2-3 منټه کې دوی جاړي، ځکه چې خپل دین باندې مین دي. او دا قصه سي فطرتي خبره چې سړي ډېره خوښوي، بیچاره پیغمبر قصې نه دی ورته په خوږ اواز کې غریبي راکاږي، وي دي بوډۍ داسې وي او بوډۍ دا وي او بوډۍ لاندې جاړي. او چې بیا ورته کله بیان شروع کړي چې الله یو دی، تابعداري د پیغمبر په کار دی، بیا به صادر په اوږه باندې واچوي وا بیان راغلی بل نه کوم ځای راغلی. نو دا قصې مېسې خوښې خو که صفات دي ورته بیانوي بیا ورسره طبیعت نه لګي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر اوچت انسان په خپله معاشره کې، الله سبحانه وتعالی د هغې حفاظت کړه. او په خپله رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کوي، وایي ما چېرته اراده هم نه ده کړې د هغه کار کوم چې به د جاهلیت والا کول. په 2 ځایونو کې ما اراده کړې وه الله زه بچ کړی یم. او بیا رسول صلی الله علیه وسلم په خپله دا واقعه بیانوي، او یو شپه زه بیزي ګډې مې ساتلي او ما سره یو بل هلک ومو،
نو ما ورته دا وویل ده ته ما وویل هلک ته چې داسې کارو کې زما دا بیزي ګړې به هم تا سره ته یې خیال کوه او زه د نظم د مشغولتیا دپاره لاړم کما یسمر الشباب لکه څنګه چې د ځوانان شپې په قصو کې تېروي او په ګپ شپ کې تېروي ما چې زه هم لاړ شم شپه ګپ شپ پورې هلکانو سره به کښېنم نو بس دا مې هغه ته پرېښودو بیزي ګړی وي زه ترې لاړم څنګه چې د مکې د آبادي شروع شو د کورونو نو د اول کور نه د ټنګ ټکور اواز راغی سندرې پکې وي وی ما چې دا څه دي وی چې د پلاني واده دی د پلانۍ سره او د یا د پلانۍ واده دی د پلاني سره نو امام اراده وکړه چې ور به شم دا واده به م وګورم تماشه به وګورم الله سبحانه وتعالی وی زما دا غوږونه بند کړو په ما باندې خوب راوستو او زه په غزي کې وده شو نو زه راپاڅېدم د دې نور د ګرمایش د لاسه سهار نور راختلی او ګرم شوی و زما د بدن چې ګرم چې راپاڅېم چې راپاڅېم زه کوم ځای کې یم نو لاړم په هغه ملګري پسې دغه شان دغه اراده مې بیا وکړه دې شپې دې بلې شپې له چې زما د هلکانو سره به کښېنم ګپ شپ لګوم هغه شان الله سبحانه تعالی په ما باندې خوب راوستو زما د غوږونه یې بند کړو سهار له بیا راپاڅېم بس بیا دې کار ته نه یم راواپس شوی او دویم رسول سلام دا خبره کوي د جابر بن عبدالله رضی الله عنه روایت ته په صحیح بخاري کې شته وی کله چې کعبه جوړېده رسول سلام ما به د دوی سره د کاڼي اوچتول نو په دغه ټیم کې رسول صلی الله علیه وسلم د بدن نه څه کپړه اوچته شوه او ښکاره شو چې څنګه ښکاره شو نو راولید رسول صلی الله علیه وسلم په دې ځمکه باندې پروت و د سترګې اسمان ته نیولې وې او بېهوشې شو بلکل چې څنګه راپاڅېد وي زما لنګ خلکو ته لنګ د باندې تړلی شوی د مضبوط شوی د هغه ورځې نه بیا د مرګه پورې د رسول صلی الله بدن چا نه دی لیدلی نو چې دا دوه کارونه شوي په دې کې هم الله سبحانه تعالی هغه حفاظت کړی په دې اول کې وګوره خوب یې پرې راوستو او په دې دویم کې بېهوشه شو ولید الله سبحانه تعالی هغه حفاظت کړی دغه اجمالي خبره مو وکړه چې رسول صلی الله علیه وسلم د شرابونه د زنا نه د غلطو کارونو نه بوتانو ته د سجدو نه بوتانو لپاره نظرانې او منښتې مشرکینو چې کوم کارونو د ټولو کارونو الله سبحانه وتعالی بچ ساتلی و لږ وخت پاتې دی او کیدی نه شي چې موږ په دې کې دا تفصیلا بیان کړو چې په غار حرا کې څه شي خو صرف مختصر دا چې رسول سم غار حرا ته ولیدو او ان شاء الله باقي تفصیل هغه پر روان درسونو کې بیانو کله چې د رسول صلی الله علیه وسلم عمر 40 کالو ته ورسید او ما تاسو ته په اوله کې وی چې د رسول سم سوچ یو شانو او د قوم سوچ هغه بل شانو نو حبب الیه الخلاء د رسول صلی الله علیه وسلم د یوازې کېناسته به خوښو نو د هغې دپاره به رسول صلی تو غار حرا ته او غار حرا تقریبا د حرم نه 2 میله لرې دی او اکثر ملګري چې دا ورته تللي دي هغو لیدلی ده او په دې نیټ باندې هم چې د هغې تصویران او ویډیوګانې شتي نو رسول صلی به هلته تو او حدیث کې درجه عائشہ نه روایت ته وکانه یخلو بغار حرا فیتحنث فيه هلته به عبادت کو قبل ان ينزع الى اهله ويتزود لذلك او چې کله به دې غار ته تو نو د ځان سره به خوراک هم ویوړو ثم يرجع الى خدیجه بیا به خدیجه رضی الله عنها چې کله به سره خوراک ختم شو ناغي بوله نور خوراک ورکو رسول صلی بیا د غار ته وختو حتی جاءه الحق تر دې چې الله سبحانه وتعالی ورته دغه حق راولي کو دا موس الله سبحانه وتعالی ساتي ګوره دا د الله یو طریقه ده چې دا زیاده ته خسته کړي او دلته کینی الکه اوس کته سورغلی نو څومره دنګ دی دغه ځای هغې ته خطه څومره ګران دي خدای یو ناشنا ځای دی ځکه چې کله دغه ځای ته ورشي که نه نو په دې خوا او شا کې چې کوم غټ غرونه دا به تا ته ټول مخامخ ښکاري ټول او دغه شان د حرم به ته بالکل صفا ښکاري کعبه به ته ښکاري دغه ځای نو په دغه ځای کې به رسول صم ناسو سوچ به یې کو د الله سبحانه وتعالی د مخلوقات مبارکې او په دې سوچ کو چې کېدی نه شي چې دوی د کارونه دي صحیح بت ته سجده ولګاو قبر ته سجده ولګاو ګټ ونې ته سجده ولګاو دا څنګه کېدی شي په دې خبرو کې به رسول صلی الله علیه وسلم سوچ کو خو دلته یو مسله ته د فایدې لپاره بیان کوم هغه ده بعض روایتونو کې دا راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم به هر کال یو میاشت په غار حرا کې کېناستو او په بعض روایتونو کې داسې راځي
چې رسول صلی الله علیه وسلم شپږ میاشتې د نبوت نه مخکې دې غار ته به توراتو. اوس په دې اولني روایت کې دا دی چې په هر کال کې د رمضان میاشت رسول صلی الله علیه وسلم د ځان لپاره خاص کړی و، هلته به و په هر کال کې. او په دې بل کې دی چې شپږ میاشتو لپاره به توراتو. جواب هغه دا دی چې د دواړه ثابت دي. په اوله کې اول 3 کاله رسول صلی الله علیه وسلم هر کال یو میاشت به کېناستو، او چې څنګه د نبوت ته ورځې را نږدې کېدې نو دغه ځای کې د رسول صلی الله علیه وسلم شوق او محبت ښه ډېرېدو، نو په دې اخرني شپږ میاشتو کې بیا په مخه توراتو. نو دواړه خبرې ثابتې شوې. خو سبحان الله ځان سره به خوراک وړو او د اوچت انسانان او بیا پیغمبران سره ناشنا خلک. حدیث کې دا راځي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور ذلك الشهر من كل سنه. رسول صلی الله علیه وسلم د یو میاشت د رمضان د میاشت دا به لازم تیرول په کوم ځای کې؟ په غار حرا کې. ويطعم من جاءه من المساکین، او کوم غریبانان او مسکینان چې والته چې تیریدون هغوی له به خوراک ورکوه. دومره ناشنا زړه د رسول صلی الله علیه وسلم او دومره غټ زړه د رسول صلی الله علیه وسلم چې په دغه ځای کې څوک غریب به تیریدو نو هغه ته به آواز وکړو او هغه به د ځان سره د خوراک ته کښېنو. کله چې به دا خوراک ختم شو بیا به راغی په چا پسې؟ په خدیجه رضی الله عنها پسې. او خدیجه رضی الله عنها څه ناشنا زنانه، لکه دا نه چې تا څنګه بچي پرېښودي دي او ولې دې پرېښودي دي دا موږ به څه کوو دا ته څه کوې. نه، مخکې به راشي انشاءالله په دې درس کې خو نشي کېدی، پر روان درس کې چې یو پیر رسول صلی الله علیه وسلم غار حرا کې لیټ شو نو خدیجه رضی الله عنها پسې کسان ولېږل تاسو لاړ شئ وګورئ چې چېرته تللی ګورئ. ناشنا زنانه او د رسول صلی سره د هغې ناشنا محبت و. ښه د رسول صلی دا طریقه ګوره د نبوت نه بعد هم وه. څنګه غار کې به یوازې کېناستو، داسې یو طریقه د رسول صلی و نبوت نه بعد اعتکاف کې به کېناستو. لس ورځې به هغه اعتکاف ته لازم کېناستو، او یو کال ته پاتې شوی د رمضان په میاشت کې بیا د شوال په میاشت کې کېناستو. دلیل یې په دې باندې چې یو وخت لازم انسان دپاره پکاري چې دی پکې یوازې شي د الله سره او سوچ کړي چې زما دا ژوند څنګه روان دی، زه به الله ته څنګه مخامخ کېږم، څه به کوم څه به نه کومه. رسول الله وسلم به په دغه ځای کې ناست و. او دا خو واضح دی چې عرب په جاهلیت کې عام چې کومونو هغوی د لات او د عزا او د بوتانو د دې بندګي کوله. ښه دا یې منله چې الله سبحانه وتعالی زموږ خالق دی. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. خو د هغې سره سره به د دې بوتانو بندګي کوله او دا سپاره شیان دي. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. او د رسول صلی الله علیه وسلم دا نه وخوښ الله ساتو. خاصې د فایدې لپاره ته دا خبره وکړم، ګوره دې ته سوچ وکړئ هسې لکه رسول صلی الله علیه وسلم په دې ټیم کې تلاش کې دی، یعنې په یو شي پسې یو شی چې ته ورک دی په هغې پسې ګرځي. زړه غواړي چې عبادت وکړو خو په کومه طریقه یې وکړمه. د ابراهیم علیه السلام چې کوم دین دی هغه ټول بدل شوی را بدل شوی دغه وخته پورې نوي نوي کارونه پکې خلکو را ننویستي. او د رسول صلی الله علیه وسلم زړه ډېر کېږي چې عبادت وکړمه د دې رب د دې خالق دا چې دوی مني چې خالق دی خو په څه طریقه یې وکړمه. سبحان الله رسول صلی الله علیه وسلم په دې خبرو پسې ګرځېدو، خو ګوره په نصارو پسې نه دی تللی. حالانکه ورقه بن نوفل د خدیجه رضی الله عنها د تره زوی دا په نصارو کې غټ عالم و، د هغه خواله نه دی ورغلی چې ته څه وې. مدینې ته نه دی تللی په یهودو پسې چې هغوی له تپوس کړی چې تاسو څه وایې. حالانکه دا معروف خلک دي یهود و نصارا چې د دوی سره آسماني کتابونه دي. سبحان الله الله یې ساتي د دې نه ځکه که دوی خواله تللی وې او بیا یې دا وحي هم بیانولی نو خلکو به ویلي دی د هغو نه یې زده کړې. نو دې غار ته به تو ځله به یوازې ناست نه په نصاراو پسې تللی دی او نه په یهودو پسې تللی دی نه په مشرکانو پسې تللی دی. خو هلته به خپل یو سوچ کوو چې دا څه قیسه ده. خالق موږ منو چې الله دی، رازق موږ منو چې الله دی، نو بیا دا بوتان ولې بیا د دې ګټې ونې او بندګي ولې؟ الله سبحانه وتعالی هم دغه خبر خپل پیغمبر ته کړې و وجدک ضالا فهدا. ای پیغمبره بې لارې وي موږ درته لار وښوه. او دې ټیم کې د رسول سره لار نشته چې څنګه عبادت وکړم په څه طریقه یې وکړم، لار نشته. الله ورته لار وښوه. الله سبحانه وتعالی قرآن په بل ځای کې وایي وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا
الله وی دغه شان موږ ته وحی درولېږله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان پیغمبر وی نه ته د کتاب پته و نه ته د ایمان پته و ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا الله سبحانه وتعالى ولدا رڼا ورکړه او په دې کې الله سبحانه وتعالى تیاری ځکه چې په مستقبل کې یو غټ امانت پر د په وګو باندې کېږي هغه به د خلکو ته رسي ان شاء الله په روان درس کې به دا بیانو چې رسول صلی الله علیه وسلم په دغه وخت کې په دې غار حرا کې چې وو د ټوله غټه واقعه په کې دار چې جبرئیل علیه السلام راغی وحی راوړه بیا رسول سم سي چلو کو او بیا وحی به منځ کې بند کړي شو د اوسو ورځو لپاره بیا پسې جبرئیل علیه السلام راغی ان شاء الله دا تفصیل به ټول په روان درسونو کې کوو الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې او الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو او الله سبحانه وتعالی موږ د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان کړي الله سبحانه وتعالی دې څنګه چې په دې مبارک جمعات کې موږ یو ځای کړیو درشان د الله سبحانه وتعالی موږ په جنت الفردوس کې د خپل امام اعظم د خوږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کړي او الله سبحانه وتعالی د فلسطین په مسلمانانو باندې خصوصي رحم وکړي اولته چې څومره مسلمانان کمزوري الله یې دغوی خصوصي مرسته وکړي او الله سبحانه وتعالی د بیت المقدس او مسجد اقصی د يهودو د پلیتین دی الله بچ ساتي الله سبحانه وتعالی دا کور دي سي حفاظت کی لکه څنګه چې د کعبه حفاظت کړو هغه وخت کې چې کله ابرهه راغلو د غي دورانولو لپاره او الله سبحانه وتعالی چرته يهودو له طاقت نور کوي د دې چې دوی دغه کور او دغه مبارک جمعات قبضه کی او الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي د غوي سره د ودریدو د غوي د مرستې کولو او الله سبحانه وتعالی زموږ فلسطینیان رونه او خويندې الله دې د غوي حفاظت وکړي خصوصا الله سبحانه وتعالی د غوي د زنانو د غوي د بوډاګانو د غوي د ماشومانو دې الله حفاظت وکړي او د غوي لپاره دعاګانې غواړي په هر وخت کې او انسان چې څومره طاقت یې باغې باندې ملامت هي نو کم سے کم د دعا هر مسلمان کولای شي دغه طاقت موږ سره شته نو دغه لپاره دعاګانې غواړي الله سبحانه وتعالی دې موږ ټول ته په مسجد اقصی کې موږ نصیب کړي هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين کعبه خپلول څنګه ادارور وي ګوره موږ د الله بندګان یو بندګي د چا کو د الله دا بندگی الله مونږ ته وی کوي خو دې نه یو چې کوي به خپل مرزیم ده یو انسان راولېګو د موږ چې سیرت بیانو رسول صلی الله علیه وسلم راولېګو دې لپاره وی د خلکو ته بیان کړي چې په څه طریقه به کوي موږ د حدود نه نشوړې دي کومې پولی چې شریعت دې دغه نه موږ نشوړې دي لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ایمان او الله او الله پیغمبر باندې مخکې کېږي اوس راځو دی چې رسول سمون په دې کعبه باندې مینو کنه مین زموږ مینه محبت بسې داغه د مینه محبت په مخ کې خو د رسول سم نه دا نری ثابت چې هغه د عام کعبه د دیوالونو او ګوټونو د خپل کړي الا حجر اسود مبارکه خصي روایتونه دي چې رسول سم به د خپل وره د ګټه داغه نه مخکې چې کوم ګوټ دغه ته رکن یمانی ویل کېږي په دې رسول سم سپ لاس راخ کودو نو دغه رکن یمانی خپلول نشتی سړي لاس راخ کودي او حجر اسود چې د دې خپلول غوره طریقه ده کله دغه وستې نه رسې شي د سړي هغه په دې کې د اخ کولک دغه وستې نه رسې نو په لاس وته اشاره وکړه دا طریقه ده به یو بل ځای دغه ته ملتزم ویل کی ملتزم پیژنې کنه څوک پیژنې ملتزم حجر اسود او دروازې په منځ کې چې کم ځای دی لګونته کې ځای دی دې مبارک آثار شتي چې دې سره سینه لګول او دې پوری جوخته ده او دغه ځکه دعاګانې غوښته الله سبحانه تعالی قبلې خو چې کله نور مسلمانانو ته تکلیف نه ملایوي د دین علاوه بل زید کعبه کولول د رسول صلی الله علیه وسلم نه د صحابه کرامو نه د تابعین نه دغه نه ثابت نه دا کعبه هر ځای کولول د سمینه نه ده چې زموږ سره محبت ډېر مینه اصل دا مینه نه ده اصل مینه ده فليعبدوا رب هذا البيت
د دې کور چې کم رب دی کم مالک دی د هغه داسې بندګي کول لکه څنګه چې هغه غواړي دا مینه ده او ما هغه رب دا طریقه نه ده ښولې ده کومه چې ته کوې نه د هغه د کور سره داسې طریقه کوې چې د کور هغه مالک نه ده ښولې ناشنا طریقه نه شوله خو دا نه دي ښولي که ښولی رسول صلی به کړی وی که نه زموږ خلک خو په دې پورې عادت دی لاس راښکوده او دا ښکلول او دا ټیټېده دا قسمه خبرې زموږ د دې خلکو ډېرې خوښې دي د کعبې مطلب څه دی دلته د علما وایي څه د کعبې په خوا کې چې کومه خطبه کېږي د دې څه مطلب دی په کعبه کې تا توحید ولیدو که نه د رسول صلی جومات ته چې لاړې هلته خواوشا کې د قبرونه ولیدو څنګه و هغه د دې سره کار نشته خو ښکلول شخ میندې به د ښکلولو باندې او د لاس دې راښکوده او تاسو که لاړ شئ هلته ناشنا ناشنا خلک به ما په خپلو سترګو لیدلو دا کم سړی چې پکې صفایي کوي په دې حرم کې دننه دا کم کسان چې صفایانې کوي دوی سره هغه ډېر برشونه نه هغه منډه وایي دا برش باندې لګیا د دوړه موړه لرې کوي د دې رخامونه او یو ځوان شیر پکې ورغی هم زموږ په دې ځوانانو کې و او په دې برش یې داسې لاس راښکو د بیا ښکل کړ بیا ورسره زه میلاو شوم زبردست کار دې وکړو وایي څنګه نو ما دنیا ګن بلا دې خولې ته واچوله دا وایي څه عبادت دی الله بنده دا ته څه طریقه کې ډېرې خبرې چې سره ما وکړې ما پوه په آخر کې ما ته وایي دا خوند تا ته نه دی معلوم وی وابیانو ته دا خوند نه دی معلوم ما دا خبره صحیح ده ما د اوسه پورې دا خوند نه یې څه کړی چې کچرې څنګه خوني او نه دې راباندې الله څه کي چې زه د برش نه کچره صفا کوم او خولې ته اچوم دا کم دین دی دا خلک به په تاسو پورې ما خاندي دا خلک به وایي چې دا څه خلک دي رسول الله وسلم نه چې کوم ثابت کارونه یې هغه رکن یماني سره لاس لګول حاجي راسد ښکلول ملتزم سره که زیي او ګڼه نه جوړېږي او خلک نه تنګېږي هغې سره سینه لګول هغې سره جوخ ودرېده او دعاګانې غوښته دا ثابت دي دې کې اثار شته والله اعلم